ډېره اسماعیل خان د سی ټي ډي له په عملیاتو کې درې ترهګر وژل شو. د ډېره اسماعیل خان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد محکمې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کې چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي له وژل شویو کسانو څخه وسله او چاودېدونکي توکي هم ترلاسه شوي دي.